بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پخپل زندگی کے پخپل جون کے لا وفات نو دخپل زوی دا پارا یزید ابن معاویہ دا پارا دخلکن بیعت اغشتل شروع کرل. اس دے زمانہ کی چھے انتخاب کی گی دا مشر نواغا دا وطونو پا ذریعہ کی گی او آغا زمانہ کی چھے با انتخاب کے دنو دا بیعت سلسلہ بوا خلقو با یو مشر للاس ورک بس دا بداغوی وطو نو پخپل زندگی کے و پخپل جن کے دخپل زوی دا پارا دا یزید دا پارا بیعت شروع کر او چونکہ اغا پخپل جم دیو حکومت اخپلو دا حکومت چی سمر والیانو گورنران اغا اخپلو دا فوج سربراہانو مشران اخپلو نو دا مرحلہ و طریر آسانو عام مسلمانانو دا فتنینا و دا انتشار دا بچکے دو دا لاسا دا یزید بیعتو کا مدینہ منورہ کے عام بیعت نو شوے. دے درمیان کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وفات شو. دا مدینہ شریف والی تے اطلاع رو رسیدلا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ وفات تے اغا شام کیو وطلع خلق تغگمکا وچے دے وفات تے او دوا چې هغه بیمار دی ناجوړه دی او په خپل جون کې د خپل زوی د پاره د خلافت او د بادشاهۍ بیعت غواړي. نو که خلکو ته دا پته ولګي چې دی خو وفات دی نو بیا به خلک انتشار جوړ کړي. غږ مه کوه. د مدینې شریفې چې کوم گورنر دی والی دی هغه مشوره وکړه د خپل نائب سره معاون یو سړی ډېر خراب سړی مروان د بنو امیه قبیلې و مخکې ښه سړی و خو د دې ګورنرۍ نه او د دې ولایت نه وروستو بیا د ده کردار ډېر خراب شوی دی. بهر کیف دغې ګورنر د هغه مروان سره مشوره وکړه چې څه وکړم. مروان ورتوی چې په دوو کسو زه یریږم چې هغوی به د یزید سره بیعت ونه کړي. یو حضرت حسین رضی الله عنه او دویم عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا دوه کسانو باندې یریږم چې دوی به بیعت ونه کړي او باقي خلک به وکړي خو که دې دوو کسو بیعت ونه کړي نو دا نور هم نه کوي. وی څه وکړمه؟ وی دا دواړه راوغواړه او ورته ووایه چې معاویه صاحب ما ته خط را لېږلی دی د یزید دپاره بیعت غواړي د بادشاه. نو که دوی در سره آماده شو بیعت یې وکړه خو ډېره ښه ده او که دوی انکار وکړه نو سرونه ترې په هغه ځای قلم کا. نو که دا دواړه دې مړه کړل نو نور خلک به ویریږي نو فوراً به د یزید سره د بادشاه بیعت وکړي. وګورئ که دې دواړو بیعت ونه کړه نو د مدینې شریفې خلک یا ګیر چاپېره نور عرب هم بیعت ونه کړي انتشار به جوړ شي. گورنر ښه سړی و نرم دل و. حضرت حسین رضی الله عنه یې راوغوښته خو دې پوه شو چې دا یزید د پاره ما نه بیعت اخلي او په دې پوه شو چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات شوی دی. اگر چې لا عام اطلاع مدینې منورې ته نه ورسېدلې خو چې دا ما غواړي نو همدغه چل دی. ځان سره یو څو کسان بوتلل او هغه د ګورنر د محل نه د دربار نه بار ودروله او وایي که ما اواز وکړو ما پسې را ننوځئ هسې نه ماته څه دننه مصیبت یا فتنه جوړه نه شي. چې دې څنګ ننوت هغه ګورنر ورته هم حقه خبره وکړه وی ما خو دی له راغوښتې معاویه رضی الله عنه بیمار دی او هغه د خپل زوی یزید دپاره د بادشاهۍ بیعت غواړي نو ته مهرباني وکړه هغه سره بیعت وکړه.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ پوه شو، هغه ورته وی چې ما ته پته ده چې تا هم دې له غوښتم او زما دا هم یقین دی چې حضرت معاویه رضی اللہ عنہ وفات دی. وی بس ته ما دې له راغوښتې چې ته به بیعت کې. وی ما له مشورې له وخت راکړه، زه به پې سوچ وکړم، مشوره به پې وکړم، پې ډېره ښه ده. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته بار راووته. گورنر چې بیا د هغه خپل معاون سره، د هغه خپل نائب سره مشوره وکړه د مروان سره، مروان ورته وی انتهایی غلطه دی وکړه، که بیعت یې نه کو نو وجلی به دی، نو که دې دې وجلی وی نو نور خلک به یېرېدلي و، ټولو به د یزید بیعت کو، چې دې نه بد شو سې قابو کولی نه شي. او گورنر ورته وی افسوس مروانه، ته زما لاس د پیغمبر علیہ السلام په ښار کې، د نبی علیہ السلام په کلي کې د هغه د نوسي په وینو رنګ کول غواړئ، الله نه نه یریږي؟ دا د پیغمبر علیہ السلام ښار دی، د نبی علیہ السلام کلی دی، د هغه وطن دی، او دام په یقین سره مونږ ته معلومه ده چې حضرت حسین رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نوسی دی، د لور زوی دی، نو زما لاس ولې د هغه په وینو باندې رنګ کم؟ هېڅ چېرې داسې نشم کولی، بیعت پتې والي وی اوس یې نشي قابو کولی. سبا یې ورپسې بیا استازی ولېږه چې ته راشه مونږ سره هغه خپله خبره کې مشوره وکړه. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ته بیا یو شپه مهلت واغېسته چې ما ته یو شپه انتظار وکړه، زه مشوره کوم. او په هغه شپه کې دننه مکې مکرمې ته را روان شو. څومره د پیغمبر علیہ السلام د خاندان، د حضرت حسن، د حضرت حسین رضی اللہ عنہما، یا بنو هاشم کې د پیغمبر علیہ السلام کم خاندانو، هغه ټول د شپې اوښانو باندې سواره شو، مکې مکرمې ته راغلل. مطلب یې دا و چې دلته اوس جنگ او جګړه جوړول او اختلاف او انتشار پیدا کول نه دي پکار، دا د پیغمبر علیہ السلام وطن دی، زه به بیعت نه کوم، دی به په زور رانه غواړي، نو لوی جنگ او انتشار او وینې تویدل د مسلمانانو به شروع شي. عبدالله ابن زبیر رضی اللہ عنہ هم د شپې پټ په پټه مکې مکرمې ته ځان راورسو. مکه مکرمه کې دی یو بل سره مشورې کولې چې اوس څه وکړو، آیا د دې یزید بیعت وکړو؟ عامو خلکو یې بیعت کړی دی او ځای په ځای باندې د زور حکومت قائم دی، شام کې، مدینه شریفه کې، په بصره کې، او غیر چاپیره چې نور څومره علاقې دي هلته کې ټول خپل فوجي کمانډران دي، د بیت المال مشران دي، فوجي جرنیلان دي، بادشاهان، والیان، گورنران، ټول د ده دي. اوس مونږ دې حالت کې څه وکړو؟ مونږ که د ده بیعت کوو هم نامناسب دي. ولې؟ ځکه چې کم خلافت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه دا خلافت نه دی. د پیغمبر علیہ السلام خلافت خو طریقه به دا وه چې کم د رای خاوندان به هوښیار او پوه خلک به هغوی به راجمع شو، هغوی به خپل منځ کې فیصله وکړه چې کم انسان د بادشاهۍ لپاره اهل دی نو ابې بادشاه کړه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بادشاہی و خلافت هم دغسې وه، د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلافت هم دغسې و، تر اوسه پورې موروثي بادشاهي نه وراغلې. نه حضرت ابوبکر صدیق خپل زوی بادشاہ کړی دی، نه حضرت عمر فاروق خپل زوی بادشاہ کړی دی، بلکې عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله په خپل ژوند باندې خلیفه مقرره و نو یو شورا یې جوړه کړه د یو څو کسانو، وی چې زه وفات شم نو دا شورا دا څو کسان به کینی او دوی به مشوره وکړي چې څوک د دوی خوښ هغه د بادشاه کي. همدغه شپږو کسانو کې چې کم د چا خوښي، وی زما زوی عبدالله ابن عمر بم پکې ناست دي، خو دا زه ټولو ته اعلان کوم چې هغه له به بادشاهي نه ورکوئ، هسې مشوره دې والی خو بادشاهي به هغه له نه ورکوئ. بیا د هغه نه پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ په خپل ژوند داسې نه دي کړی چې د هغه زوی د هغه په ځای باندې ولاړ دی او د هغه د بادشاه اعلان یې کړی دی، نه حضرت علی رضی اللہ عنہ داسې کړی دی. حضرت معاویه رضی اللہ عنہ د یو مجبورۍ د لاسه داسې یو مسله وکړله، نو په دې اکابر صحابه کرام چې کوم مشرانو ټول خپه و چې دا مناسب نه ده، دا خو پکار دا و صحابه کرام موجود دي د نبی علیہ السلام،
مشران او دیندار او د پیغمبر علیہ السلام د مجلس خلق موجود دی، د هغې د خاندان خلق موجود دی، نو پکار دا و چې هغې مشوره کړې و چې کم سړی د بادشاهۍ او د خلافت اهل وی هغه ته به بادشاهۍ او خلافت ورکړې وه. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث هم د دوی مخکې پروت و. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی و چې یو زمانه به راشي، وی فرمایل ډېر زیات خفه او فکرمند و، د خوبه راپاڅېد، د الله رسول ولې خفه؟ وی چې ما په خپل منبر باندې چې دا کم منبر باندې به نبی علیہ السلام تقریر کو، په دې خپل منبر یو قوم یاد کو، د هغې قوم الکان مې ولیدل چې د ما په منبر لوبې کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې تعبیر خو ښکاره و چې یو زمانه کې به کشران الکان به راشي، هغې به بادشاهي قبضه کي، د حلالو د حرامو، د ښه د بد، د انصاف او د عدل خیال به نه ساتي. نو د دې صحابه هم دقه سوچو چې دا اوس کم بادشاه د معاویه رضی الله عنه نه پس مقرر شو، نوجوان دی، الک دی، او د نبی علیہ السلام یو قولمو چې الخلافت بعدی 30 سنه، زمانه پس با خلافت اصل خلافت چې کم د پیغمبر جانشین وي 13 کاله به چلیږي، د هغې نه پس به عامه بادشاهي شروع شي، بادشاهان به راپاسي، په یو بل به چکونه لګوي او ظلمونه به کوي. دا ټولې خبرې د هغې مخکې وې. په دې وجه باندې حضرت حسین رضی الله عنه، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، دې اکابرو صحابهو د یزید بیعت زړه نه غوښتو. مشوره شروع وه چې څوک وو. کوفه چې نن سبا د عراق مشهور ښار دی، حضرت علی رضی الله عنه دې کوفه کې پاتې کېده، هغه شهید شوی هم په کوفه کې دی، او د علی رضی الله عنه قبر هغه هم اوس هم په کوفه کې دی. د کوفې خلکو د علی رضی الله عنه سره ډېر لوی عقیدت لره او ډېره مینه یې لرله. نو هغوی خطونه راولېږل او استازي راولېږل حضرت حسین رضی الله عنه پسې مکې مکرمې ته چې ته مهرباني وکړه کوفې ته راشه، د کوفې ټول خلق ستا په انتظار دی، کوفې ته راشه نو موږ ستا په لاس بیعت کوو، موږ تا خلیفه کوو، تا مشر کوو، د یزید بیعت موږ نه کوو. حضرت حسین رضی الله عنه د خپلو ملګرو سره مشوره وکړه چې څه وکړم، کوفې ته لاړ شم او که نه شم. چې کوم نږدې صحابه وو د پیغمبر علیه السلام ملګري وو، هغې مشوره نه ورکوله، وی پام کوه کوفې ته به نه ځې، موږ دا مشوره درکوو، د کوفې خلک غداران دي، دوکه به در سره وکړي، زړونه به تا سره یې ګورې د پیسو لالچیان خلک دی، که پیسې واغېشته نو زړونه به تا سره یو توره به یې ګورې بیا د مخالفینو سره. پام کوه دا غلطي ونه کې. لیکن دومره خطونه، 3 غټې بوجې د خطونو، یو بل دا د پسې راتلې او دا اعلانات به کېدل چې د کوفې خلک ستا انتظار کوي، ستا په لاس بیعت کول غواړي، او ته مهرباني وکړه کوفې ته فوراً راشه، که رانلې نو دلته ممکن د سلانجه جوړه شي. د یو هوښیارتوب وکړه، خپل د تره زوی مسلم ابن عقیل رضی الله عنه هغې ولېږه، وی ته لاړ شه کوفې ته، هلته حالات معلوم کا، نو که دا خطونه د خلکو رښتې او د کوفې خلک واقعي زموږ مرسته کوي او د دې حق مرګرتیا موږ سره کوي، د دې باطل مقابله موږ سره کوي، نو ما ته بیا اطلاع وکړه، نو زه کوفې ته درځم. که دا خطونه دروغي او خلکو کې زموږ سره د زړه مینه او اتفاق نی، نو بیا هم راته ووایه زه کوفې ته نه درځم. مسلم ابن عقیل دا ډېره اوږده واقعه ده، زه درته مختصره ویم. مسلم ابن عقیل لاړ کوفې ته او د کوفې خلکو ډېر زبردست استقبال وکړو، په زرګونه خلک یې ملګري شو، او دا آوازونه به یې کول چې د نبي علیه السلام د تره زوی زنده باد. ځکه مسلم ابن عقیل دا د حضرت علی رضی الله عنه رواره دی. عقیل چې دی د ابو طالب زوی دی، نو دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تره زوی دی.
د پیغمبر علیہ السلام د خاندان انسان دی. ډیر لوی استقبال وشو او زه په بیعت ور سره غایبانه شروع شو چې موږ ستا په لاس بیعت کوو د حضرت حسین رضی الله عنه د پاره، او هغه ته فورا خط ولېږه چې هغه را روان شي. مسلم ابن عقیل چې د خلکو دا ګرمه ګرمۍ ولیدله د کوفې د خلکو او دا جوش یې ولید چې دا خلک خو زموږ ټول تابعدار دی او ټول د نبی علیہ السلام په خاندان ځان قربانوي. یاره دا خلک خو اورېدو والا خلک نه، دا واقعي زموږ د خاندان مینه ناک دي، موږ سره محبت دی او زموږ نه اورېدو والا دي. او یو کس ته ټول د کوفې خلک په زرګونه د قبایلو ګیر چاپېره چې څومره علاقه وه کوفه یو خاص ښار نه، څومره چې ګیر چاپېره د عراق د علاقې وې، دا ټول په یو اواز ور سره پاسېدل او بیعتونه ورسره شروع شو. موږ بالکل د یزید بادشاهي نه منو، موږ د هغه مقابله کې د نبی علیہ السلام نوسې ودرول غواړو او فورا دې راځي. مسلم ابن عقیل چې دې حالت ته وکتل یو خط یې ولیکل او په هغه خط کې حضرت حسین رضی الله عنه ته ولیکل چې ته مهرباني وکړه فورا را روان شه کوفې ته. ممکن د مکه مکرمه کې تا ته خطره میلو شي، دلته هېڅ خطره نشته. هغه خو هغه ظاهري د خلکو هغه مینې ته وکتل. د کوفې خلک ټول زموږ ملګري دي، هېڅوک زموږ مخالف نشته او ټول په موږ ځانونه قربانوي. حضرت حسین رضی الله عنه ته خط را روان شو، خو پیاده سفر یې بلا مزل به و. اخوا یزید ته پته ولګېدله، شام ته اطلاع میلو شوه حضرت حسین رضی الله عنه خو مکې مکرمې ته راغلی دی، د مکې خلک هم ورسره ټول ولاړ دي ستا خلاف. او بیا کوفې ته د تره زوی راورسېد مسلم ابن عقیل او ټول د کوفې خلک ورسره ودرېدل، او بلکې یوازې ودرېدل نه، د هغه دپاره بیعت هم شروع شو. پوه شو هغه وی که دا کوفه هم زما مخالفه شي، د مکې خلک هم زما مخالف شي، او دا خو د نبی علیہ السلام نوسې دی، که دې لږم میدان کې ودرېده نو دا ټول خلک د ده مرسته کوي او زما بادشاهي خو بیا بربادېږي. زما څوک د مقابله کې چې ته بادشاهي دي راشه زور نه کار واله. نو د بصرې چې کوم ګورنر و کوفې سره مخکې یو ښار دی دا م عراق کې راځي، عبیدالله ابن زیاد، هغه ته یو خط ور ولېږه او هغه ته یې فورا کوفې ته لاړ شه. او د کوفې خلک پاره طریقه چې ده حضرت حسین رضی الله عنه او د عبیدالله ابن د مسلم ابن عقیل نه د هغه د تره د دوی نه واړوه. پیسې غواړي پیسې ورکه، مشرۍ غواړي مشرۍ ورکه. په پیسو کار نه کېږي او په زور کار کېږي، نو چې څوک مخالف وي ختم کا مړه کا، خدا فتنه ختمه کا. عبیدالله ابن زیاد چې کوم د بصرې ګورنر و د یزید د طرف نه دی راغی کوفې ته، او د کوفې جامع مسجد کې اعلان وکړ، خلک یې ځان ته راجمع کړل. هغه سره خپل لښکر دی د بصرې نه ځان سره راوستی دی. جامع مسجد د کوفې لوی جومات کې ودرېده او دا اعلان یې وکړ چې خلکه زه یزید چې د امیر المؤمنین دی، زه د بصرې ګورنر یم او ما له د کوفې ګورنر یم راکړه، دا د هغه خط دی. نن نه پس زه د کوفې ګورنر یم او ما ته یې دا اعلان کړی دی چې که څوک زموږ مرسته کوي موږ هغه له پیسې هم ورکوو، هغه له موږ عزت هم ورکوو، هغه له موږ مشري هم ورکوو، او که څوک زموږ مرسته نه کوي او زموږ په مقابله کې د حضرت حسین یا د مسلم ابن عقیل ملګرتیا کوي نو بل چل ورسره نه کوو بې د مرګ نه وجنو یې. خلک یې ویارول او چا له پیسې شروع کړې. نو نن خدا ور ټول له پیسې دی. تاسو دا په عراق کې او په افغانستان کې یو ځای په ځای نه دا خلک ولې نن د امریکې مرسته کوي، ورته ښه پته ده د یهودو او د امریکې هغه د مسلمان دشمني ورته معلومه ده. دا ورته معلومه ده چې یاره د امریکا او د یهود زمونږ په دې وطن کې څه کوي. خلکو ته پته هر څوک ته خبر دي. په افغانستان کې څو کړل، په عراق کې څو کړل. د عراق کې پیدا چغې والې چې یاره عراق چې دی نو دا د یهودو د مسلمانانو د دشمنۍ ځای دی، د مسلمانانو د دشمنۍ ځای دی. د یهودو د امریکا د یو ځای دی. د امریکا او د یهودو د دشمنۍ ځای دی.
نوې وسله او ایټمي وسله ده او هتیار دی ورسره، او معاینه کار به یې لېږل چې دې معاینه کارو سره مدد نه کوي، امداد ورسره نه کوي، او د ایټمي وسله جوړه کړې ده او دی کړي دي هغه یې کړي دي. تر ننه پورې دې ټولې دنیا ته پته ده چې په عراق کې چېرته ایټمي وسله خو دا چې اسم چا څه پیدا نه کړی شو. په خپله اقرار وکړو یاره مونږ چې په کوم مقصد په عراق حمله کوله نو هغه غلطه او هېڅ قسم هتیار پکې نشته، نه پیدا کړی شو. افغانستان کې وی یاره وي دا طالبان چې دي دی وی د ښځو حقوق او عامو خلکو ته خپل حق نه ورکوي، د څه حق ولا ورکړه؟ څومره دنیا تباه کړل او څومره خلک شهیدان شو، څومره ښځې پکې کونډې شوې، څومره بچي یتیمانان شو. د دې امریکې دا ظلم زه وایم چې بچي به مني چې دا ظلم کوي، ټول پاکستان کې نه ټوله دنیا به مني چې دا ظلم کوي، هر څوک به مني، لیکن بیا هم ډېر خلک ملګري دي. د زړه نه نفرت به د هر مسلماني د امریکې سره، ولې بیا خلک ملګري دي؟ صرف د پیسو د تمې په لالچ باندې. پیسه ورسره ده، لګیا دي ډالرې په افغانستان کې تقسیموي، لګیا دي ډالرې په عراق کې تقسیموي. هغه ډالرو باندې او هغه پیسو باندې د دنیا خلک په خپله قبضه کې واخیستل. پیسه خو داسې یو شی دی، قسم دی الله دې زمونږ ایمان ته خیر کړي، یعنې پیسه چې راشي سړی بیا د ایمان نه پې ورتېري. هغه دور د صحابو او هغه دور د نیکانو صالحینو هغه تېر شوی دی چې هغوی به ایمان په مقابله کې دولت او بادشاهي پار سے لاړې توکلې. هغه دور تېر دی اوس. د کوف چې دی راغی او د اعلان یې وکړ بس مشرانو له پیسې ورکړې، دومره پیسې تقسیم کړله چې د کوفې خلکو خو یا د مسلم ابن عقیل د پاره د زنده‌باد نارې کولې او کوڅه په کوڅه ګرځېدل او هغه به په اوږو سوره و. دا د نبي علیه السلام د خاندان دی او دا د حضرت علي صاحب وراره دی او دا د حضرت حسین رضی الله عنه د تر زوی دی او پرچارو خطونه ورپسې لیږلي وو راغوښتې او یا ټول دې په خپلو کورونو کې کېناستل. عبیدالله ابن زیاد دا گورنر پوه شو چې خبره خو مې څه ناڅه قابو کړه، راغی چې کوم د گورنرۍ محل و هغې ته وخت او د هغې محل نه اعلان وکړ. وی ګوره زه بیا هم درته د اعلان کوم چې ما دا مسلم ابن عقیل هر ځای کې چې را پیدا کې که چا دې مونږ له راوسته هغه له مې نام ورکوو، او که چا مونږ ته د ځای وښو چې دی په کوم ځای کې ناست دی نو هغه له مې نام ورکوو، او که چا مرسته وکړه نو د هغه سزا هم دغه ده چې هغه وجنو پرېږدو یې نه. مسلم ابن عقیل ته پته ولګېدله چې دی خو زما مقابله کې د خدای اعلان وکړو، نو هغه خپل د کوفې خلکو ته وایي چې راځئ ستاسو خو ما سره ولاړ یې، ځای چې ورځو. 18,000 تاریخ لیکي په شمېر 18,000 کسان ورسره ملګري وو د مسلم ابن عقیل سره. 18,000 لږ نه، زرم نه، 2 زره نه، او ټول رالل او د دې عبیدالله ابن زیاد د هغه محل نه یې ګیر چاپېره محاصره وکړه. راځئ به تاسو زما ملګري یې چې دا ختم کړو، او د سره په شمېر په دغه ځای کې 50 یا 60 کسان دي دغه گورنر سره، 50 یا 60 او 18,000 د کوفې خلک د ګیر چاپېره محاصره شو. دغه 50 شپېتو کسانو کې هغه خلک هم چې هغه د دوی د قومونو مشرانو هغوی ته یې شا به کوشې وځې د محل نه، او چې کم خلک د مسلم ابن عقیل سره ملګري دي هغوی له پیسې ورکړي، لالچ ورکړي، څومره پیسې چې غواړي ورکړي وله دا خلک رانه پره کړي، او په خپله بیا د قلعه سر ته وخت او اعلان یې وکړه خلکه زه ګورنر یم ستاسو د یزید د طرف ما له د کوفې ګورنري را کړې ده، او زه د اعلان درته کوم چې څوک زما مرسته کوي څومره پیسې چې په کار یې ورکوم، د قومونو مشرۍ به ورکوم، او که چا زما مرسته ونه کړه او د دې مسلم ابن عقیل مرسته وکړه نو خیر یې نشته، ما به تاسو ملک یې خو درپسې بل لښکر را روان دی. تاریخ لیکي چې یا 18,000 کسانو او یا یو قسم ورسره پاتې نه شو، دا غریب دقسې په میدان یوازې پاتې شو. او اخره کې ډېره زیاته د غم او د افسوس واقعه را خودی هم گرفتار کړ او ریوست او ځان ته مخامخ ودرو، او په دومره بې دردۍ باندې گرفتار کړ چې دی یې کله گرفتار کو نو دی یې ووهه او دا شونډه او دا پوز او دا غاښونه یې وتل، دې نه وینې به دی
ځان ته مخامخ ودرو تو حضرت حسین را لېږلې او ډېر د حضرت حسین رضی الله عنه په حق کې ډېر ستغې سپور ډېر د کنځلو خبرې وکړې د ورلم جوابونه ورکړل هغه الفاظ ماله مناسب نه دي خو بهر کې سړي ته حکم وکړه جلاد ته د محل سر ته وخېجوه او هلته په توره ته سر ووهه او سر او تنې دواړه لارې ته وغورځوه چې خلک ته عبرت وایي وی یو وصیت کوم هغه خو مې ومنه کړه وی وایه څه وصیت دی دی وی یو وصیت خو دا دی زما یو وصیت وبنه باقي زه چې ته سوی نو بس مړ وجنې مې و کار څه کوې خو زه ستا په لاس باندې یا د یزید په لاس بیعت کول نه غواړم خو یو وصیت مې ومنه وی وصیت څه دی وی یو خو دا دی چې زما لاش زما یو رشته دار دلته کې هغه ته حواله کړه چې ما لاش ښخ کړي ما د مرګ نه پس دویم ما باندې 900 درهم دی یو سړي قرض دی دغه رشته دار ته دا وصیت کوم چې دماغه قرض خلاصه کړي او دریم زه یو خط لیکم د حضرت حسین رضی الله عنه په نوم باندې ځکه هغه ته ما یو خط لیږلی دی او ما ورته وی چې د کوفې خلک زمونږ ډېر تابعدار دي نو ممکن ده چې هغه را روان شوي نو که هغه راغی خو دغه حال دا کم دی دا کم چې زما و ما سره د خلکو چې کومه غداري وکړه خو دا غداري هغه سره هم کوي دا هغه ته یو خط لیږم چې ته مهرباني وکړه ګورې کوفې ته مه راځه د کوفې خلکو چې دا ما سره څوکل دا حال ستا گورنر هوښیار و هغه ډېره ښه رشته دار یې وله راوغوښته 3 واړه وصیت یې وکړل وی دا 2 به دې ومنو ستا دا قرض به هم ستا دا رشته دار خلاص کړي وخت یې خپله نه کوه خلاصوي که نه خلاصوي مونږ یې نه منې کوو دا دویمه خبره دې منولي که حضرت حسین ته رضی الله عنه ته ښه خبره ده که رانغې جنګ به ونه شي جګړې نه به مونږ هم بچ شو هغه هم بچ شي او دا درېیمه خبره دې نه منو چې ستا لاش دې ښخ کړي ستا لاش به همدقسې په دې میدان پروت دی ته نه منې اوچت یې که بره د قلا سر ته او هغه ظالم جلاد ته سر ووو سر یې هم لاندې پرېوته او وجود لیله ته ورکړه هغه هم لاندې پرېوته ځای دومره اوچت و تاریخ لیکي چې دې ځمکې له راغې نو د خپې دا ډوکې مات شو حضرت حسین رضی الله عنه ته خو اړومبې خط رسېدلی ده خو ورته لیکلي و ځکه د کوفې خلکو خو اړومبې ډېر مضبوط استقبال کړی هغه ته خط ورسېد چې د کوفې خلک خو زما مرسته کوي او زما د تره د زوی استقبال وکړ او د عدل او د انصاف د حکومت دپاره زما شاته ودرېږي زموږ نه ځان قربانوي خپلې قافلې ته یې حکم وکړو ځان تیار کړې ځو کوفې ته څومره چې په مکه مکرمه کې مشرانو هغې وله مشوره ورنه کړئ مزه تر دې حده پورې عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه ورته وی ګوره د کوفې ځمکې ته چې قطعا لاړ نشي دغې خاورې ستا د پلار سره وفا نه ده کړې تا سره هم ګورې وفا نه دغې خاورې ستا رور سره حضرت حسن سره وفا نه ده کړې تا سره هم وفا نه مه کوه عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې کوم د عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ عبدالله ابن عباس حضرت عباس رضی الله عنه زوی دی هغه ورته نصیحت وکړ چې ګورې پام کوه کوفې ته لاړ نشي مه ځه کوفې ته د کوفې خلک در سره وفا نه کوي او موږ درته منت کوو زاري درته کوو د خدای په نوم درته قسم اچو چې کوفې ته مه او حضرت حسین رضی الله عنه کوفې ته اراده و چې د خامخا ځم نو دا سوال په تاریخ کې راځي چې هر کله دې ټولو مشرانو دې منې کو دې ولې نه منې کېدو ولې نه ولې پاتې شوي به اورېدلي دي د هغه نه یو حدیث ما ته رسېدلی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې په حرم کې به یو حیواني یو انسان به هغه انسان د نبی علیه السلام د حیوان مثال ورکوي یو حیوان به چې د هغه د لاسه به د مکې مکرمې د حرم عزت بربادېږي نو هسې نه که زه د مکه کې پاتې شم او دلته جګړه جوړه شي نو د پیغمبر علیه السلام دغه حدیث مصداق زه ونه ګرځم هسې نه هغه کس زه نه شمه چې نبي علیه السلام د هغه په حق کې فرمایي یو شی به چې د هغه د برکت نه به د حرم تقدس ختم شي د هغې عظمت او احترام به ختم شي نو د حرم نه بار که جګړه کېږي دلته به هم راسره کېږي که وینې تویږي دلته به هم تویږي خو چې کم از کم دا د حرم په دې ځمکه ونه شي او بار وشي نو خبر
او دویم وی ما د شپې خپل نیکه په خوب کې لیدلی دی نبی علیہ السلام هغه راته یو حکم کړی د هغې حکم به زه پاسداري کوم هغه حکم به خامخا زه منم اوس نتیجه که ما سره برابر خیږي او که زما مخالف خیږي که زه مرم او که زه جمدې پاتې کېږي وی هغه څه خوب دی وی نه د خپل نیکه راز په خپل ژوند فاش کول نه غواړم دا دوه خبرې وي د دې دوو خبرو د وجې نه مجبور دی چې دی د مکې مکرمې نه وځي او درېیمه خو هغه خبره وه چې د یزید په لاس باندې زه بیعت کول نه غواړم دی خلیفه د مسلمانانو نه دی دی په زور د خلکو نه بیعت اخلي خلیفه خو دغه نه چې په زور د خلکو نه مشري والي خلیفه خو چې مقرریږي د مسلمانانو مشران او د مشورې خاوندان کوم چې مشرانی هغې به د هغې انتخاب کوي بهر کیف هغه خطونه هم د ده په مخ کې چې کوم د کوفې خلکو ته رالیږلي او د مسلم ابن عقیل د تره د زوی هغه ړومبی ختم و چې هغه وی چې د کوفې خلکو خو زما ډېر لوی استقبال وکړه راځه نو ټول چې څومره د نبي علیه السلام د نبوت د خاندان کم کسانو نو هغه ټول د قافلې په شکل کې د مکې مکرمې نه کوفې طرف ته روان شو په لاره چې به کم خلک مخې له ورتل ده به دې تپوس کو چې د کوفې حال څنګه دی چې د کوفې نه به څوک راتلل هغې به ورته وي چې زړونه یې تا سره دي خو ګورې تورې د ابن زیاد سره دي پام کوه اعتبار پرې ونه کړي واقعي د کوفې دا خلک ډېر بې اعتباره خلک زه کله چې تاریخ ګورم که نه په دوی په مختلفو وختونو کې فتنې راغلي دي یو وخت کې فتنې تاتار راله او د کوفې لوی لوی خلک یې شهیدان کړل دومره وینې په دې بغداد کې او په دې علاقو کې وبهېدلې چې د فرات دا دریاب چې دومره وینې وبهېدلې دومره وینې چې اوبه د سکو نه وې چې چا به ګیلاس کې او پیاله کې اوبه راغېشتې د وینې به ډکې وې او کوفه کې دومره د دین کتابونه پخوا خو په قلم به کتابونه لیکل او ټول کتابونه یې راوړل او په دریاب کې وغورځول پول یې جوړ کړه د کتابونو نه پول جوړ کړ دومره کتابونه چې تاریخ لیکي چې چا به خط لیکه نو مشواڼی به یې یوړو دریاب کې به هغه اوبه د دریاب راواغېشتې نو هغه دومره د هغه سی د لاسه د هغه کاغذونو د سی د لاسه تورې وې چې په هغې باندې به خلکو خطونه لیکل او لوی لوی بزرګان او علماء کرام او دیندار او نیکان چې څومره و هغه ټول شهیدان کړل دا یو دور راغی ولې دې خلکو ظلم کړی دی اوس هم تاسو وګورئ په کوفه کې په بصره کې او په عراق کې څومره خلک مري څومره پکې شهیدان کېږي دا هم هغه اثر دی هغه وجه ده د مخکې نه را روانه وجه ده چې دې خلکو په دغه زمانه کې د نبي علیه السلام د خاندان سره ډېر لوی انتهایي ظلم او زیاتې کړی دی لیکن دته خو د تره د غزوې هغه خط مخکې و ما درته وي هغه خوب یې مخکې نو دې برابر روان دی عبیدالله ابن زیاد خو اوس خپل تسلط په کوفه کې قایم کړ خلک یې ویارول څوک یې مړه کړل چاله پیسې ورکړې دباو شو خلک لښکر یې را روانې کړې او ټولو لښکرو ته حکم ورکړه په لارو باندې چې ته دې لار باندې ځه ته په دې لار ځه او چې کوم ځای کې د حضرت حسین رضی الله عنه لښکر درته مخکې راشي نو هغه لښکر یې دې ګرفتار کې مالی راولي او که چرته دې ګرفتارۍ له ځان نه درکوي نو فوراً دې سر قلم کوي او که دې واپس مکې مکرمې ته ځي چې واپس یې پرېم نه دی په لاره باندې مختلفې قافلې راځي او د ده سره ملاقات کېږي بالاخر یو ځای کې ورته د مسلم ابن عقیل رضی الله عنه د تره د زوی د شهادت اطلاع راورسېده هغه خط چې هغه کوم هغه وصیت کړی وله راورسېد خپل قوم یې کېنه او هغې سره یې مشوره وکړه چې اوس به څه کوو دا خو واقعي موږ نه غلطه وشوه موږ خو چې د کوفې خلک ډېر اعتباري خلک دي دا خو بې اعتباره وخته دی خو زما د تره د زوی لومبې استقبال وکړه د هغه ملګرتیا وکړله او بیا همغه یې شهید کړه څه به کوو اوس پکې مسلم ابن عقیل هم شهید شو د هغه چې کوم وروڼه دي د هغه چې کوم
خپل خلق دی هغې وی چې نو اوس خو مونږ خامخا کوفې ته ځو هر څه چې کېږي. او حضرت حسین رضی اللہ عنہ هم په دې سوچ کې دی چې ما هم د نبی علیہ السلام په حکم را روان شوی یم. پیغمبر علیہ السلام خوب کې ما ته حکم کړی دی. مشوره د ټول خاندان نبوت په دې وشوه که ماشومان دي او که ښځې دي او که لوی دي او که واړی چې ځو هر څه چې کېږي. وړې وړې معرکې په لاره باندې کېږي، وړې وړې معرکې. بالاخر ډېره اوږده واقع ده، یو ځای بل ځای بل ځای. او مشهور یو د غم او د افسوس یو میدان چې هغه مشهور میدان د کربلا دی د کوفې په خوا کې هم د عراق په علاقه کې هغې ته حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره ورسېد. او دا تقریبا 2 یا 3 یا کسان دي، ټول ماشومان او لوی او زنانه او نارینه. یو خوا د نبی علیہ السلام د خاندان قافله ده او بل طرف ته د هغه ظالمانو جابرانو قافله ده. د هغې مشران دي حر او زهیر، دا د هغې مشران دي. په دې کې هغې سره خبرې اترې هم شروع شوې، تاسو مه ځئ کوفې ته، واپس مو پرېږدی، نه واپس هم نه شئ تللی، نه مو مخکې پرېږدي نه مو شاته پرېږدي. څه به کوو؟ بس یو لاره ده، هغه دا ده چې ته به مونږ له لاس راکې. حضرت حسین رضی الله عنه ته وایي مونږ به دې بوځو یزید له او د هغه په لاس به بیعت وکړي، نو خبره خلاصه. او که دا خبره نه منې نو بل هېڅ لار ستا دپاره نشته، نه دې مکې مکرمې ته واپس پرېږدو نه دې کوفې ته پرېږدو. او مونږ ته دا هم حکم دی چې مونږه تا باندې دریاب د اوبه هم بندو، اوبه به هم نسکې. لوی فوج دی دا ابو عبیدالله ابن زیاد چې دا کوم د یزید گورنر دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ورته وایي هر څه چې کېږي کېږي، به خو زه ستا د فوج ته یو تقریر کړم. که دا خپل فوج دې ما ته کښېنو یو 2-3 خبرې دي مخکې کوم، باقي چې ستا اوس څه خوښه یې به کوم. وایي ډېره ښه ده، څه چې لکه ارمان یې ووایه. حضرت حسین رضی اللہ عنہ پاسې او دې ټول قوم ته وایي قومه ما ته مه ګورئ او یزید ته مه ګورئ. هغه چا اولاد دی او زه د چا اولاد یم. یوه دویم دا دی چې زه په خپله خوښه کوفې ته نه یم را روان شوی، زه خو تاسو را غوښتی یم. نو چې تاسو ما سره غداري کوله نو بیا هم زه را غوښتم ولې. خو د دولت او د پیسې دا نشه د انسان په ذهن کې کېني، سړي نه بیا هر څه یېري. ما ورته وایي بې ایمان د سړي نه هم یېري. قوم ورته وایي د فوج هغه لښکر چې څومره دی، وایي ته چا را غوښتې؟ مونږ خو نه یې را غوښتې. نو هغه 3 واړه بوجۍ خطونه یې ورته په میدان کې وغورځول، وایي دا ستاسو خطونه دي. او د هغې نه به یو خط راغېشته د هغه مشرانو چې کم په دې لښکر کې موجود و. وایي فلان کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ وایي نه نه ما نه دی. دا بل فلان کې په دې ستاسو په دې لښکر کې شته؟ وایي دا ستا خط دی که نه دی؟ ټول خطونه یې ورته وښول، وایي دا مونږ نه دي لیکلی. چا را غوښتې؟ مونږ نه را غوښتې. بهر کیف سخته مقابله دا میاشت غالبا چې بیګاله و میاشت ختلي، ګمان دا کوم وریځ ده، الله دې باران لم صبر ورکړي. خو راتلونکي جمعه هم پکې راځي. زما ګمان دا دی چې عاشوره به میاشتې پته نه لګي، خو حکومت خو غالبا د اتوار ورځ ویلې ده، خو یا به د خالي ورځ شي یا به د اتوار ورځ شي. د عاشورې متعلق څه احکام دي بله جمعه کې به درته ووایم. خو دا میاشت د دې میاشتې د محرم چې کومه 10مه ورځ ده، د عاشورې ورځ چې ورته موږ وایو، په دغه شپه باندې حضرت حسین رضی الله عنه د خپل خاندان سره بیا مشوره وکړه، او خصوصا خپلې خور سره حضرت زینب رضی الله تعالی عنها هغې سره مشوره وکړه. لیکن دا ګوره دا خاندان د نبی علیہ السلام او کومه بهادري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سینه کې پرته وه، هغه بهادري د زنانه او د ماشومانو په سینو کې هم پرته وه. ورورې ته چې په کوم مقصد را روان شوی هغه مقصد دې څه کړه؟ زموږ مقصد خو دا و چې د حق دپاره ځو او د باطل مرسته او ملګرتیا به نه کوو. هېڅ پروا نشته که ته په دې لار کې شهید کېږې نو هېڅ پروا نشته، شهادت خو مرګ دی که نه، نو مونږ خو د مرګ نه خلاصېدی نشته.
کنن د مرګ نه بشو سبا بمرو که سبا نی بلوز بمرو بلوز نی بلوز بمرو. نو خپل بچی سره زین العابدین علی ابن حسین بیمارم و معشوم نوجوان کچر غسر مشوره کوي بچی ستا څه خیال دی؟ ای بابا هیڅ خبره نه، مرګ له ورځ مقرر ده او داسې خبره نه ده که زمونږ دا مشران تاسو یا مونږ شهیدان شو نو خو یو ورځ ورپسې وروستو را روانه په هغې به بیا یو بل سره ملاقات کېږي. خو تا چې کوم خوب لیدلی دی او خپل نیکه درته په خوب کې څه ویلي دي بس هغه خو خپل رښتونی کړه، هېڅ پروا نشته. بیا د خپل قوم ته یو ډېر افسوسناک تقریر کړی دی، خپل چې څومره د خاندان خلک دي وایي مونږ خو د حق په لار کې روتي یو او د عدل او د انصاف د حکومت د قیام دپاره خپل کوشش دی او د یزید د ظلم او د بادشاهۍ د نظام مقابله که وغه نه غواړو، دا مقصد دی. او خپل نیکه راته یو وصیت کړی دی په هغه وصیت عمل کوم هغې پسې راوتلی او د کوفې د ظالمانو خلکو راغوښتې مګر چې دې را سره دوکه وکړه. خو دا خبره ده چې ما د خپل نیکه نه او ما د خپل نیکه نه دا روایت رسېدلی دی چې کوم انسان د الله په لار کې جنګ وکړي هغه ته شهید ویلي کېږي او شهید په دنیا کې مړی لیکن د خدای په نزد جمدی وي. نو که مونږ ته دنیاوي مرګ میلو شي نو دا زما یقین دی چې مونږ به د الله په نزد جمدي یو، هېڅ پروا نشته. زمونږ اخیري انجام مرګ دی، خو که د شهادت مرګ مونږ ته میلو شي زمونږ ملاقات به د خپل نیکه سره وشي، زمونږ ملاقات به د خپل پلار سره وشي او زمونږ ملاقات به د بدر او د احد د شهداو سره وشي چې هغه زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی. او بیا خپلې خیمې چې څومره وې نو هغې نه یې ګیر چاپېره اور بل کړ، یو خندق یې وکنه او په هغې کې لرګي وغورځول اور یې بل کړ، دې دپاره چې اصلي نه څوک بدبختیان د شاته نه حمله وکړي نو هغې کې هغه خندق سره خیمې خښې کړې وې او په هغې کې چې کومې زنانه او ماشومان هغې دېره کړي هسې نه څوک ظلم وکړي او زمونږ په زنانو باندې څوک زیاتې ونه کړي حمله ونه کړي. او بیا همدغې لښکر سره مخ په مخ شو او تقریبا د نبوت د خاندان چې څومره نارینه خلک و نارینه سوا د علی ابن حسین چې امام زین العابدین ورته وایي چې دی بیمارو او دی په خیمه کې پروت و د هغې نه ما سوا چې څومره ټول شهیدان شو، نوبت بن نوبت او بدبختیانو پې اوبه بندې کړې. یو مقام کې چې تږي شو نو دا اواز یې وکړی ظالمانو یو تپوس ته نه کوم وي تاسو په ما د فرات د دریاب د اوبه بندې کړي دي؟ وی دا اوبه خو خنزیران هم څکي او سپي هم څکي، ځکه دریاب نه خو دا ټول حیوانات اوبه څکي، هغه اوبه چې خنزیران او سپي څکي د پیغمبر په نسیم بندې کړي دي، خدای نه نه یېرېږي. لیکن هغه ظالمانو په زړونو کې هغه د پیسې او د هغه مشرۍ او د دولت هغه نشه وه، دا ټول شهیدان شو. او د شهادت نه پس بیا هم پرې نه ښوده، سر یې ترې پرې کړه د حضرت حسین رضی الله عنه او هغه سر یې یوړ عبیدالله ابن زیاد. دې وخت کې په مدینه منوره کې یو بیبي د مشکات شریف په حدیث دی هغه خوب ویني، یو دومه نوم یې دې وخت کې ما نه یېر وی راپاڅېدم ډېر هیبتناک خوب مې ولیده. څه خوب دې ولیده؟ وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې وی دوړې پې خاورې پې الوتې دي او سر مبارک یې ببر دی او لاس کې ور سره شیشه ده او په هغه شیشه کې وینه ده. وی ما یې تپوس وکړه چې د الله رسوله ولې پریشان یې، څه چل شوی دی؟ ویښته مبارک دې ببر دي، وجود باندې د خاورې الوتې دي او دا په لاس کې د شیشه نیوله دې کې څه دي؟ وی شهدت قتل الحسین آنفا، وی د حضرت حسین شهادت ته حاضر شوی وم، دا لږه غوندې وینه مې د هغه وینه راغښتې ده، دې بدبختانو زمان وسې معاف نه کړ. چې هغه بیبي راپاڅېد هغه خوب یې بیان کړه، دا عین هم هغه ټیم و چې کوم وخت حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی. سر یې یوړو عبیدالله ابن زیاد ته مخامخ کېښو، یو خانک کې دا سر پروت و، یو چوکۍ راواغېسته او دې پوزې له ول داسې رابروله چې سم شوې که نه شوې. او بیا یې وی یاره خلک وایي چې د حسین رضی الله عنه حسن ډېر مشهور و، خلکو یې ډېر خشته دی. وی خلک وایي چې دا خشته دی، داسې لږه د هغه په هغه حسن کې دوه درې خبرې وکړې. یو صحابي دې مقام کې ولاړ و، هغه لاس ولکلک ونیو عبیدالله ابن زیاد ظلم مه کوه.
زما دې قسم پاللی چې ردی مخ نه ښکلی مخ بل نشته او زما دې په رب ذوالجلال قسمي ته چې دا کم شونډو له دا چوکه رابرې ما په دې خپلو سترګو له دواړو جهانو سردار مبارک لیدی چې دا شونډې ښکل کړي او ته چې کمې پوزې له غزار رابرې زما دې په رب قسمي چې ما د نبي علیه السلام مبارک پوزه لیدلې تا نه ده لیدې دغسې ولکه څنګه چې د حضرت حسین رضی الله عنه هغه خاندان نبوت یې ټول راواغېسته او بیا هغې له څه تحفې تحایف هم ورکړل مدینې منورې ته رخصت کړل لیکن رب العالمین دا هغه عبیدالله ابن زیاد نه هغه بدل څو ورځې کې دننه دننه واغېست یو فتنه کې رب العالمین دې مردار کړ مړ شو قتل شو یو بل فوجي لښکر کې یو راوي وایي زه ورغلم سرونه مې کتل وی قسم په الله چې سرونه پراتو پکې د عبیدالله ابن زیاد سره پروت و یو لوی اژدها خامار مې ولیده وی هغه خامار داسې روان دی او په سرونو کې ننوځي راننوځي یو سر بویي بل سر بویي بل بویي بل بویي وی نیغ ورغې د دغه ګورنر د عبیدالله ابن زیاد په سپېمو ابین که او بیا راووتله او بیا ورله بیا بوی که او په سپېمو کې دننه هغه خامار ورننوت په حقیقت کې په دې میاشت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه نبوت د ګلونو سره دا انتهایی ظلم شوی دا زموږ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی عبرت دی یو خو مسلمان له دا عبرت دی چې د چا زوی د چا رور یا څوک پخپله دغسې د یو باطل په مقابله کې د کافر په مقابله کې ګیر شي د هغه دپاره د حضرت حسین رضی الله عنه شهادت عبرت دی او دویم د حق د باطل په مقابله کې د حق د مرستې دپاره ودرېدل دا زموږ د مسلمان دپاره لوی عبرت ښیي ورونو یو خبره تاسو ته وکړم زموږ خلک عموما په دې وجه په دې لسم د عاشورې په دې لسم باندې مونږه غم کوو او څوک په دې باندې غمونه کوي او څوک د غم راځي اظهار کوي یاره وی په دې ورځ باندې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی څوک تورې جامې اغوندي او څوک جړاګانې کوي او څوک فریادونه کوي شریعت کې دا ټول هر څه ګناه دي داسې به نه کوئ ما راته تېره جمعه ویلي وو چې یو انسان په یو ورځ کې شهید شي دا د دې خبرې نښه نه چې دا ورځ سپېره ده د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو نو جمعه نه سپېره کېږي هغه انسان بختور دی چې رب العالمین ولې جمعه ورکړه یا د عرفې په ورځ باندې څوک شهید شو دا به نه وایي چې د عرفې دا ورځ سپېره ده نه دا انسان بختور دی چې رب العالمین د عرفې غوندې ورځ وله ورکړه دارنګې حضرت حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه بېشکه د هغه شهادت داسې شهادت دی چې دویم که اسمان ماتېدی نو په دې به مات شوی و که ځمکه شلېدلې نو په دې به شلېدلې وه لیکن په دې وجې دا ورځ یا دا شپه سپېره کېږي نه دوی بختور چې رب العالمین د عاشورې غوندې بختوره ورځ باندې هغې له شهادت ورکړه او د هغې شهادت تر قیامته پورې مسلمان ته په تاریخ کې یو لوی دروازه کوله او پرېښوده د دې ورځې متعلق یو څو ضروري مسایل دي خو بله جمعه پکې راځي انشاءالله هغه به درته بله جمعه وویم صرف دومره ده چې که چرتې دغه دا ورځ د اتوار راتله په دې ورځ روژه نیول بهتر دی ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب دی پکې نبي علیه السلام او صحابه کرامو به د دې میاشتې په دې لسمه باندې روژه نیوله خو په اخیري کال چې کله وفات کېده نو فرمایلی وی لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه وی که آینده کال پاتې شم نو زه به د لسمې سره نهمه ورځ هم روژه ونیسم نو دوه ورځې روژه نیول پکار دي هغه د روژې فضیلت او اجر به انشاءالله آینده جمعه کې درته ووایم یا چې نور د دې ورځې متعلق کوم شرعا د سنتو څه مسایل دي خو که چېرته دا ورځ د خالي وه لسمه نو بیا د جمعې پر ورځ روژه ونیسئ جمعه او خالي که ورځ د اتوار وه نو خالي و اتوار روژه ونیسئ یعنې د دې میاشتې نهمه او لسمه دوه ورځې روژه نیول پکار دي مستحب دي او ډېره لویه فایده ده پکې پته به ولګي چې یاره دا کومه ورځ ده عموما په دې کې حکومت هم چې کوم اعلان وکړي هغه هم رښتیا وي ځکه د شیعګانو پکې خپل دا قصې پسې وي دوی پکې خپلو امام بارګاهونو کې دا جلوسونه وباسي نو هغې هم پوره کوشش کوي چې اصلي ورځ لسمه کمه یوه ده نو به هر کیف چې کومه لسمه ورځ وي نو هغه لسمه ورځ او نهمه ورځ دوه ورځې کوشش وکړئ نفلي
مستحب ثوابي روجونی سره ډېر لوی فضایل او برکات دي بل جمعه کې درته بیان وکړم. په جمعات کې د سوره یاسین ختم او په جمعات کې اذانونه کول یو بل ګټونو کې دا څنګه دي باره کې باران ودرېږي او کنه دا زموږ صوفیه حضراتو طریقه ده. د بزرګانو څخه قرآن حکیم کې په حدیثو کې دې ذکر نشته او زموږ صوفیه او حضرات یو طریقه ده. بعضې کتابونو لیکلي دي چې باران نه ودرېږي، څلور کسان څلورو ګټونو کې ودرېږي، قبلې ته د مخکې یو کس سوره یاسین شروع کړي چې مبین ته ورسېږي نو هغې دې بانګ ووایي څلور وه، بیا دې بل مبین ته ورسېږي بیا دې هغه څلور واړه بانګونه ووایي. نو چې دا څومره مبینه دي په دې باندې دا څلور کسان بانګونه ووایي نو پروردګار به باران ودرېږي. او ما درته ووایي نه قرآن کې د دې ذکر شته او نه په حدیثو کې ذکر شته دی. دا زموږ د دې بزرګانو صوفیو یو طریقه ده او زما په خیال چې دا لازم او فرض یې ګڼل نه دي پکار او که یو سړی یې کوي چې یاره که رب العالمین اسیم بانک کې ډېر لوی خیر دی او سوره یاسین هم د برکت صورت دی نو بهر کیف ممکن دی چې الله تعالی پې باران ودرئ. جمع دعا وکړئ د دغې شهداو دپاره چې دا کم تکلیف او کم ظلم په دغه خاندان نبوت باندې شوی دی. پروردګار یقینا که مونږ دعا کوو که نه کوو د هغې ارواح واقعي د شهداو روحونو سره ملګري دي، خو الله تعالی د هغوی ارواح د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د نورو شهداو سره ملګري کړي. او پروردګار دا چې چا ورسره ظلم او زیاتې کړی دی رب ذوالجلال د هغې د سخته سنګینه سزا او سنګینه عذاب دې ورته پروردګار ورکړي او د دې دا شهادت کې رب العالمین تر قیامته پورې د مسلمان دپاره د خیر او د سعادت ذریعه وګرځولی کړي. نور چې څومره شهیدان په مخ د ځمکه د کافرانو په ضد کې را روان دي الله دې د ټولو شهادت د شهیدانو د شهادت د وینو د برکت نه زموږ د مسلمانانو مجاهدین کامیاب کړي. څومره مجاهدین چې په مخ د ځمکه دي الله ته کامیاب کړي او څومره کافران یهودیان امریکایان د هغې ملګري پروردګاره ته ورته لاول ورته د هدایت دعا کوو الله د اسلام هدایت نصیب کړي او که دغې په قسمت کې ني په خپل قهر و غضب یې تبه او برباد کړي. تو کې باران دپاره خصوصا ځکه باران واقعي باران خو د الله رحم وي او رحمت وي خو چې کله زیات شي بیا د الله قهر او غضب وي. نو رب العالمین په چا ظلم او زیاتې نه کوي، خو دا زموږ د ګناهونو او زموږ د اعمالو نتیجه ده. مونږ خلک زکات نه ورکوو د خپلو مالونو، مونږ خلک د ظلم نه منې کېږو. هر انسان بچې په پلار باندې او پلار په بچو باندې ګاونډي په ګاونډي باندې او یو بل سره ظلمونه او زیاتې شروع دي، زکاتونه څوک نه ورکوي، بدعملۍ فحاشۍ شروع دي. نو دا د هغې زموږ د ټولو اعمالو نتیجه ده چې دا څومره باران شروع دی او الله تعالی دې دا باران په خیر او په برکت باندې ودرئ. یعنې تاسو یقین وساتئ که دا باران همدغه جاري پاتې شي نو څومره کچه نه چې پخې کوټې هم نه ټینګېږي. او بلکې پرون خو زما ذهن کې پرون داسې دا سوال کوم یم پروردګاره په دې وخت کې زلزله مه راولي، یعنې که زلزله په دې وخت کې راله یقین وکړه چې دا کچه او پخې ټولې به یې غورځولي. نو دا د الله قهر دی، د الله غضب دی په مسلمان باندې. تاسو ولیدل په انډونیشیا کې په لکونو مسلمانان شهیدان شول. ما نه چا تپوس وکړو وایي دا کافر الله نه وجني دا مسلمانان وجني دا ولې؟ ما وی چې کم سړي زوی او پردی دواړه په جګړه شو نو خيار سړي خپل زوی وی پردی نه وی، خپل له سزا ورکوي، خپل له ورکوي. نو آخرت خاتم د مسلمان دی، خو په دنیا کې چې کومې فحاشۍ او کومې بدعملۍ روانې دي نو کم از کم دنیا کې بیا رب العالمین د خپل مسلمان له سزا ورکوي. د کافر و آخرت نشته او د مسلمان آخرت شته دی. نو رب العالمین دې موږ د خپل قهر نه وساتي، یا الله موږ د غضب نه وساتي. الله زموږ د اعمالو د وجې نه که دا باران په موږ وي پروردګاره موږ د خپلو ګناهونو توبه وباسو، الله دا باران بند کړي، یا الله ته بند کړي، یا الله ته باران د صبر ورکړي او پروردګاره دا خپل وطن او دا خپل مسلمانان، دا خپل حیوانات، دا خپل غریبانان پروردګاره د خپل غضب او د خپل قهر نه محفوظ کړي. که څومره مریضان دي دعا ورته وکړي چې الله وله شفا ورکړي، څومره قرضداران دي رب العالمین دې قرضونه خلاص کړي، څومره مسلمانان حج له تللي دي او یا هلته پاتې دي یا راغلي دي دعا وکړئ چې د ټولو مسلمانانو الله قبول شوی حج نصیب کړي، چې کوم هلته ایثار دي الله دې په خیر و عافیت رسولي کړي او زمونږ د رب العالمین د بیت الله حج نصیب وګرځولي کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.